حدیث کی راځي عمر بن الخطاب رضی الله عنه حدیث دی امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ليس من ليله الا والبحر يشرف فيها 3 مرات على الارض يستأذن الله في ان ينفضح عليهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دې شپه تیریږي چې د دریاب درې پیری په دې ځمکه باندې دراتلو اراده کوي په دې وچه باندې او د الله نه اجازه غواړي یا الله که ستاسو اجازه دي نو چې زب په دې خلکو تبعیر او علماء د ګناګار فاسقان فاجران ډیر شي دي چې ختم وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فیکفه الله عز وجل الله توینا الله رحمت الله مهرباني نور روز انا د دریاب درې پیری الله نه اجازه غواړي او یو روز ور الله اجازه ورکړي مخکې واقعیت تیر شي الله سبحانه وتعالى اجازه ورکړي لږ وخت له اجازه ورکړي سم تبعی کړي چې الله دې ټول دریابونه اجازه ورکړي او په میاشتو اجازه ورکړي په دې سمه کې وسه پاتې شي د ګینټي خبره نه ده چې لازم کې الله سبحانه وتعالى سره ختم کړي نو متاقتور بادشاہ دی هغه یریده په کار داغه نو په امن کې کېږي نه چې نه زه په امن کې په ما باندې عذاب نه راځي یریږي به رب العالمین نه. امام ابن ابي الدنيا انس بن مالک رضی الله عنه مبارک دا روایت راوړی دی چې هغه ورځ عائشه رضی الله عنها په سلام او یو بل کس وسره نو دی بل کس د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته پوښتنه کو وی موږ ته د زلزلې مبارکي سوایا وی غیره دغه خبرو کړی چې زلزلہ راځي اذا استباحوا الزنا کله چې زنا حلال شي وشربوا الخمور او خلق شرابونه وسکي او خلق د ټنګ ټکور سامان استعمال کی غار الله عز وجل في سمائه الله بغیرت ذات به دا غیرت تلاسوی الله دې زمکه ته وی چې ورقېږي په او خوځيږي په فإن تابوا کچدي توبو باسي نه د زمکه ودرېږي او الله بچکی او کنه خپل حالات کې نه ورځ الله بالکل تباکی هغه ام المؤمنین دا عذاب د ټول خلکو لپاره وی عذاب د مجرمانو لپاره د فاسقانو فاجرانو د کافرانو لپاره د مؤمنانو لپاره وی دا یو موعظه یو نصیحت مؤمنان د دې نساخلی نصیحت اخلي ها عبرت اخلي او دا دغه لپاره یو رحمت دی الله چې الله تعالی خبر را یاد کړ دا ګور الله رحمت ته چې د بنی مز کې موږ ته خبر را یادي کله راته نه را یادول زموږ د زړه خاصم د شي ګټه دي چې نه را دول چې سهال مو بیا خو هغه زړونه او هغه زمیرونه کوم چې د الله نه لري هغه د دې خبرې نه بالکل صفای انکار کړی دی وی منګه عبرت د دین نه اخلو خدای خلک دي چې زميري مړي او ځکه زه دا وایم یا الله زمنګ د ملک زمکه خو تا وړه قوله خو زمنګ زمیرونه ونه لقیدو زمکه څومره غټ مخلوق ته هغه خو زیاده خدای سره زمیر وو خو زیاده د زمیر خو زیاده پکړ دي زمیر چې کړه د زمیر خو زیاده کنه نبی به خیر خرید به یسومني مسله ده چې زمنګ زمیر ودلې زمیر باسول غواړي الله په قران کې د بازو خلکو باس کړي وی باغو باندې ما سخت راوستا د دې لپاره چې دوی ماته واپس نو هغه څه خبري شروع کړي قد مس آباءنا الضراء والسراء الله یو دا خبري شروع کړي چې دا خو عامه خبري زموږ پر نکتم دا خبري راغلي دا څنګه چې زموږ باس خلک وي دا د علاقې سره موسم ولزم پر نکبه مدني راغلي ګوره الله وی ما عذاب راوستو د دې لپاره چې خلک ماته راوپس شي دی ول خبره دا جوړ کړو دا خو دې شي ظهر الفساد في البر والبحر وجه او پرمده کې فساد کار شي الله ولي الله بما كسبت ايدي الناس دخلكم دي سکړي دا غي دراس وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الله بعض ظالمان من په بعضو باندې مشران کو یا الله ولي ته ظالمان په ظالمانو مشران کې وي د دوی د اعمالو دلاسه زمنګ دی ژوند ته کډیو کتو او زمنګ دی معاشري ته کډیو کتو تباریان شي غونه به باندې ځک شي او په دې جسم باندې وختو دريږي وګوره د خلکو حالات ته د منځ سره وګوره د خلکو حالات ته د جمی سره په منځ کې
وګوره د خلکو حالاتو ته چې سحر منزل څومره خلک راځي، وګوره د خلکو حالاتو ته د مازدیګر په منځ کې څومره خلک یې، وګوره معاشرې ته خپل نظر واچوه کنه. جمعات کې څو صفحې زیات نه زیات، څو صفحې صفیات او د جمعې په ورځ صفونه صحیح زه په جمعات کې نه. دا مسلمان په کوم ځای کې مخ کې، دا په کوم ځای کې همون ځای نه کوم، دا د امت حال دی. او حدیث کې راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به کله نه کله د جمعې په دې منځ کې د دوه رکعاتونو کې په یو کې به سورۃ الجمعه وي او په بل کې به سورۃ المنافقون وي. نو سورۃ الجمعه خبر واضح دی چې د جمعې باس پکې راغلی، خو سورۃ المنافقون ولوي هغه چې کم په دې منځونو کې نه راښکاره کېږي، د جمعې د منځل راځي دا غوته وره دا د منافقت صفت. الله په قرآن کې د منافقانو دغه صفت ذکر کړی کنه. الله یې منځونو ته نه پاسي الا وهم کسالى پلسمن پاسي یراؤون الناس، که منزله چې دلاړو مشي د چا دپاره ځي خلکو ته ښایي. ولا یذکرون الله الا قلیلا، الله نه یادوي مګر ډېر لږ یادوي، هغه هم د ریاکارۍ دپاره یادوي. سلفو کې داسې راځي یو واقعه د سلفونه چې یو پکې و هغه ترکانو او دا سټکی راغسته میخونه ټکوال او کس ورسره ولاړ و چا دپاره چې کار کو نه چې څنګه دا سټکی اوچت کو یو الله اکبر الله اکبر. دې څه مطلب دی؟ الله اکبر الله اکبر، الله لوی دی، د هر سنه لوی دی، ستا د سټک د گزار نه لوی دی، ستا د ټیکدار نه لوی دی، ستا د تجارت نه لوی دی، ستا د دنیا نه لوی دی، ستا د بچو نه لوی دی، ستا د ښځې نه لوی دی. دا کلمات ځکه په اوله کې راځي الله اکبر او ختمیږي په دې باندې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. سټک هغه دې اوچت کړو چې الله اکبر راغی بس سټک یې ذکر اصل دې دوه میخه دي نه الله لوی دی، الله لوی دی، زه به دوه میخونه ټکوم. ته څه خبرې کې ته به کوم ځای کې بیا راشه منځنه بعد ما او دغه هغه منځونه منځنه بعد بیا اذکار دي او بیا سنت دي ورو دغه زموږ طریقه ده که دې خوښه ده صحیح ده رب راته اواز کړی ده او زه خپل کار کوه. الله اکبر دې ته ایمان وایي. او دا خبرې ګورې د خندا نه دي، ګورې جړا خبرې دي. په دې خپل حال باندې وجاړئ، د خپل پښتنو باندې وجاړئ. نو په ملک کې سود چلیږي نه چلیږي؟ تپوس یې مه کوه چې څومره دی. سود ته خلک نن سبا تجارت وایي، سود ته نن سبا خلک کاروبار وایي. او د دې خلکو باره کې الله څه وایي؟ کوم چې سود خوري فإن لم تفعلوا، کچرې تاسو سود پرې نه دی، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نو بیا واورئ د الله د طرف نه تاسو سره د جنګ اعلان دی. الله به تاسو سره جنګ کوي او چې یو قوم سره الله جنګ کوي په دوی رحمت راوړي. چې یو قوم سره الله اعلان وکړي چې زما او د دې قوم جنګ دی، جنګ زمونږ د یو بل سره جنګ دی. رب العالمین چې وایي چې زما د طرف نه اعلان جنګ شوی دی، په دوی باندې الله برکتونه راوړي. خو دغه زلزلې به دغه عذابونه به راځي کنه. نومونه ولا بدل کړي دي سود ته، لکه په دروازه نه چې په کوم طرف ولا راغلی دی په کړکۍ ولا راځي. نه جی غریبي ده، نه جی عجزي ده، نه جی کمزورتیا ده، نه جی دي شي نه جي دي شي. که ډېر ول نومونه بدل کړي او که ډېر ول طریقې بدلې کړي سود سود دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم درجې دي د ټولو کمزوري درجه ده، لکه سړی چې خپل مور سره زنا کوي دا کمزوري درجه ده، بالکل کمزوري درجه ده. خدای د معمولی سود دا غي دا لکه سړی چې د مور سره زنا کوي. زمونږ په معاشره کې رشوت چلیږي نه چلیږي؟ رشوت نه بغیر د غریب سړي کار نه کیږي. غریب سړی مجبور شوی دی وایي زه څه وکړم بغیر د دې نه کار نه کیږي. چې یو معاشره دې درجې ته ورسي چې بغیر د رشوت نه د هغه کار نه کیږي، په دوی باندې د الله عذاب نه راځي. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې په دواړو باندې، کمې چې ورکوي او کمې اجر. د دې نه زیات خپل معاشرې ته وګوره. زموږ په معاشره کې د زنانو پرده ختمه شوې ده که نه ده؟ ختمه په نوم پرده پاتې شوې ده. ته لاړ شه بازارونه وګوره او ځان هسې ړوند کون کوه مه چې نه موږ ښه یو، موږ ټول چې دلته کوم ناست یو پښتانه یو د دغه ملک یو دغه علاقې یو، ښه خپل بازارونه پېژنو هر څه پېژنو. دا بعض کسان نور په ګوته باندې پټوي، نور ته ګوته نیولې وي نه نور نشتی. ته څه وایې نور نشتی؟ ته ورشه بازارونه وینه، ته ورشه حالات وینه چې ته د پته ولګي چې زنانه په کوم حال کې روانې وي. د هغوی کپړې وینه، د زنانو په کور کې دننه کوم حالات چې روان دي هغه وینه.
دومره موږ عاجز شیو چې په خپل کور کې موږ شریعت نشو نافذولی، په خپل کور کې ولا بهر روډونو ته بروزو شریعت په کار زموږ شریعت یا شریعت او یا شهادت څه شي، یا شریعت او یا شهادت په خپل کور کې اول نافذ کړه، په کور کې نشي نافذولی. ښځه به تنګې او لنډې جامې اچي، لور به تنګې او لنډې جامې اچي، خور به لنډې او تنګې جامې اچي، فلمونه به ګوري، سندرې به اوري، به پرده به ګرځي، بولقه به شریف بولقه نه وي، د پردو سړو سره به کینی کوم چې هغې لپاره محارم نه دي. او دی وایي شریعت ته څه شي تیار دی. دا زموږ په ملک کې نن سبا حالات دي د زنانو. زما تاسو ټولو ته دا نصیحت دی چې د الله د عذاب نه په امن کې کېږئ. ما زه تاسو ته دا وایم که موږ د دې واقعې نه عبرت وانخستو نو د څه نه به اخلو. که د دې نه بعد موږ خپل حالات بدل نه کړو نو کله به بدلو. د دې نه بعد که موږ خپله معاشره بدله نه کړه نو کله به بدلو. تاسو به حالات لیدلي، تاسو به مړي لیدلي. ستا دا خوښه دی چې سبا له ستا بچي او الله دې نه کړي چې سبا له ستا بچي دیوال پرې پاسه راورېدلی کته پراته وي. ستا دا خوښه دی چې ستا ښځه دېسې پرته وي. ستا دا خوښه دی چې ستا بوډاګان مور پلار ته د دې ځای نه لاړ شي او هغه ته په خاورو کې هلته میلاو شي. ستا دا خوښه ده چې ستا کیلې او ملک او ځمکه او دا تباه شي. که هېچا دا نه خوښه ده. او د ټول نه غټه خبره د چا دا خوښه ده چې الله ترې خفه وي. د چا دا خوښه ده نو چې نه د خوښه نه بیا به څه کوو؟ رب العالمین ته به رجوع کوو. الله د هغه امتونو بدي بیان کړې ده، وی ما پې عذابونه راوستي وو، ما وی چې زړونه به یې نرم شي خو هغه ښه سخت شو. نو الله په قرآن کې څه وایي؟ ونخوفهم، موږ وایي دا خلک یېرولي دي، فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. خو الله وی هغه زه به عذابونه راولم چې ویرېږي، خو دوی هغه مستي او هغه نافرماني ښه ډېره شي. داسې نه چې ګوره په دې خلکو کې چې د تری نه شي چې د عذاب سره ستا هغه ګناهونه او نافرماني ښه ډېره شي. الله څه وایي؟ ولقد ارسلنا الى امم من قبلک، ستانه ای پیغمبر ستانه مخکې نور امتونو ته موږ پیغمبران لېږلي. فاخذناهم بالباساء والضراء، په هغو باندې موږ مصیبتونه سختې هر څه پرې راوستي راحت. ولې الله؟ لعلهم یتضرعون، د دې لپاره چې دوی کې عاجزي پیدا شي. خو الله څه وایي؟ ولکن قست قلوبهم، پر دې مصیبتونو او د دې امتحانونو د لاسه د هغوی غږونه ښه مضبوط شو، ښه کلک شو، ګټه ترې جوړه شوه، نه پکې عاجزي راغله نه پکې یره راغله. تاسو ټول د نن نه البدار توبه وباسئ. د توبې دروازه کولاو ده، توبې دروازه کولاو ده د قیامته پورې، د نور چې د مغرب نه راوخېږي د هغه وخته پورې د توبې د دروازه کولاو ده، او یا ستا د مرګه پورې ته د کولاو ده چې د سا او د روح د مرۍ پورې نه رسېدلې هغه وخته پورې د توبې د دروازه کولاو ده. د نن یو نوی ژوند شروع کړه. عقیده قرآن او حدیث مطابق ساتئ. مونځ او دس، زکات، صدقې. رسول زما حدیث کې وایي مصیبتونه د څه د لاسه لرې کېږي؟ صدقو د لاسه لرې کېږي. صدقې ورکوئ، خاص کر په دغه کسانو به کومه چې سخته راغلې، خاص کر په هغو باندې. رسول الله وایي من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. چا چې مسلمان نه سخته لرې کړه په دنیا کې، الله به د آخرت په سختو کې سخته لري. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، متفق علیه، حدیث د بخاري مسلم کې، رسول الله وایي فاذا رايتم شيئا من ذلك، کله چې دغه عذابونه تاسو وینئ، فافزعوا الى ذکره ودعائه واستغفاره. الله ذکر بیا ډېر کوئ، دعاګانې ډېرې کوئ، استغفار ډېر کوئ. رسول الله د طریقه موږ ته ښوولې. وما علينا الا البلاغ، او په موږ باندې صرف څه دي؟ صرف خبره کول دي، وینا کول دي، دا خبر رسول دي. الله سبحانه وتعالی دې په دغه خلکو باندې دا کوم چې په دې زلزلې کې مړه شوي، الله سبحانه وتعالی دې شهیدان وګرځوي، او الله دې هغوی خپلو خپلوانو له صبر ورکړي، او الله دې هغوی له د دې په بدله کې ډېر څه ورکړي.